دغه بادرنګ روژه ماتې ته وړې دا دې ګټه کړې بغان کې پول مات شو دی هغه پول نه باشه دا دې مو اخله دا دې خرڅ که ځان ته زه به درنه لاړ شم ښه دا 500 افغانۍ واخله دا به دې څه شي بس کچالو دې په څو دی کچالو په 15 روپۍ 15 روپۍ کیلو دی من غواړي په اویا دی من 100 کیلو راځي 15 کیلو من په اویا دا ټول به څونه دا خو سیاغم دي که نه یا دا بیا دانټر دا بیا په 15 روپۍ من 15 کیلو ها ما دا خو داسې مړاوي دي دا نه نو د کیلو شوی دی هغه پیاز به په څو دي پیاز په 100 روپۍ دا به څونه وي ټول تر من بالا به ته وتله دا مو تله هغه مو تله هغه مو تله څونه کېږي هو هو دا ګرده سره وتله څو کیلو شوه 7 کیلو کیلو په څو دی کیلو په 100 روپۍ ښه 140 شوې هغه راوړه کې دلته دا نور دا پټاټې م راته وتله یو سلو 95 یو سلو 95 ها یو سلو 95 جمع یو سلو 10 یو سلو 10 یو سلو 30 جمع یو سلو 40 415 شپېته ها دا به څنګه واخلم دا واخله 1500 صحیح شو چې تم خلاص یو وخت روژه مات ته لاړ شي صحیح ده که نه ها خوشحاله به شي دا بیا درته پاتې شي مړاوي کېږي ښه دا به داسې وکړې دا جالۍ سره به یې ویسم ښه دلته زما څو پاتې کېږي دا دې مو اخله دا دې خرڅ که ځان ته زه به درنه لاړ شم ښه صحیح ده نه دا روژه ده روژه ماتې کړم دا دې دغه مصرف مې درکړه بیا که کوم مسکین راغی لږ ورته ورکړه څو دی یو دانه په 10 روپۍ ته خو ډېر واړه دي که نه څنګه ترشک کچالو سبزی دی اما دایسته ښه دا لکه مصرف دې بې زیات کړی هو مصرف یې دی لږ ښه شه ګزاره را سره وکړه زیات به درنه وخت څونه نو چې مثلا دا څو دانې دي دا دی څو دانې دي دا یو دوه چلیاک دونه یا سرویس داره سلویش دانه چلیاک هستن خدا چند نیسان میکنه برو که همون چلیاک بگیرم همو چلیاک دانت که امروز دیگه وقت تر خانه بره کنه دیگه هم خدا را اگه مازه گوشت گفته ندام نه این گوشت گفتم داره اما تو مازیرم تو راحت باتو میره چی میگی؟ باور خودت میخوری هر روز یا نمیخوری؟ شنا برای ما تیار میکنی میخورم خودت میخوری؟ خود چند بودم برو؟ همه چیز دفتاد سهی دیگه 3.5 ساعت برو پرستیک بیار پرستیک بیا برو پرستیک نه بیا پولی تا بگیری یک دقیقه ما همی تو دست میگیرم بطلا چند کن بان که پول ما چی شده اگه پول نباشه اذان شام همینجا میتاثرید همینجا میکنه ما او دیگه میتونه تقریبا همینجا اذان همینجا دیگه خب ولی 3.5 ساعت صحیح است نه 370 بس صحیح دیگه 370 تو مشتری بشی بخیر خب که روح بیام صحیح است 370 برو صحیح دلت دیگه حال میبره اگه بعدا نه هیچی کو حالی میبره من پلاستیک کنم نه همی تو دست میبره به دست میبره خو ایره خب چی میتی مایده میتی برو 400 بگیره خب صحیح است ما رفتیم دیگه ایره همینجا بولو امیر افغان اوکی باز برید بیایی ها کی برید بیایی شاید پس بیام اگر نه اومدم بس سر دیگه مردم کندر وطن خدای دې نور کړه په امان بوتا مزړه خوږیږي ولنګ څونه دې خرڅ کړی خلطه کې څونه راځي ها
دوه منه څو دی وګټلې پکې نن مې ګټه نه ده کړې ولې دي؟ بادرنګ مې سار ګران رانیولي وو ارزانه مې ورکړل او چارې ورته به رالم په دوه درګې اورې ته وایي په دوه نه راکړه بارک ګران نه خرڅېدله ښه بل سړی نن یې خپل سر په جوړ کړه ښه دی ښه و سړی بل وخت خو بیا احتیاط کوي ګرانه سودا به دا اوس ما ته په څو راکړې ټول یو شنه یې راکړه بالا ور واچوه بیا به نن دې بیخي ګټه ونه کړه یا ولاکه ښه ده نه نور ورځې کې څونه ګټه کوله یو سل اتیا دوه سوه افغانۍ داسې ده نن دې بیخي ګټه نه ده کړې نو ته به کور ته څه وړې دغه وړم همدا مې ګټه کړې ده دغه بادرنګ روژه ماتې ته وړې دا دې ګټه کړې دا ده څو نفره فامیل دې کور کې دی لس ټولو ته ډوډۍ ته برابر یې زه برابر وم هر ورځ داسې په راځي چې ته بعضې ورځ مثال ګټه ونه کړې نو کور د دې ځې زړه دې څنګه وي بالا همدا خو د خدای نظام دی نه دی په خدای به بالا دغونه تاسو سپاس د کلي حواله کړې وه هغه ترې ورسېدله په دغه باندې ځان نه مایوسي کړم مایوسي نه کوې د خدای نه د خدای نه مایوسي نه کوم یوازې په همدغه ریړۍ باندې همدغه بادرنګ یو نیم سل 200 ورته ګټې اوړې او نن هېڅ هم نه دی شوي نن هېڅ نه دی داسې زړه دې خفه خفه ښکاري نو یا نه 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 قصه کې هم نه یې قصه کې یا بې شکه تاسو قهرمانان یې دا د الله نظام دی نه د الله هر کار چې راباندې بالکل دا د الله نظام دی موږ او تاسو هېڅ هم نه یو هر څه خدای کوي صحیح ده زه به تا ته نن 500 افغانۍ درکړم دا به خپل کور ته یوسې چې زړه کې دې څه تیر نه شي که نه دا 500 افغانۍ واخله دا به دې څه شي بس الله دې څنګه معامله چې ښه مې کار چې که دا دی به خدای مهربانه دی نه دی که نه خدای ته او دا د شل د دې واله شل د هغې د واله صحیح ده بس هغه هم راکړو دا بېسه کور ته ښه زه لاړم نه دستا دښتې دي که غرونه او ځکه نړیوال که وي په